واسه ما وختي سوچ کولو روزه دا سیمبل دا مونږ گزار ډیر شوی دي د جمعتونو کې ځایږي نه او چې د اختر منځو کې که خیری سپاره وټا پکای مونږ تر بلډیګر کې او بابو هغه به یو جمعه بل جمعه مونږ کولو ما چار کړه نور ونه نه کې ویل به 8 کی اور کھاٹ کی ایک جمعہ دوسرا جمعہ ہفتے کی نمازیں سب جو ہیں وہ اس میں میں گسیر دیتا ہوں پکې راګیر به یو جمعه بل جمعه کوم تا یو اختر بل اختر مونږ چې کوي د ټول کال مونږ نه چوټي شي بیا نماز مونږ گزار ډیر شوی دی خدای دې پرده کوي چې نور څه چالو نشي زما عزیزانو عرض میں داو چې قوم هغه قوم خوشحالی کوي چې کم قوم او کم ملک خود کفیل وي کم ملک په خپل خپو ولاړی کم ملک بل ملک ته محتاج نه هغه ملک خوشحالی کوي او هغه ملک ډزې کوي ته په ایمان وایا چې یو سړی خیر غواړي په دې بازار کې دکان په دکان ګرځي او هغه خیر غوښتونکی په ګډېدو شي نو دا وجلو دی که نه دی وایي ټول تاسو خیر غوښتونکی پیسه او ټکه غواړي او په بازار کې په ګډېدو شي خلک به مرګ لایوال په کار دي چې کور دې وران شه غواړي خیر او ګډېږي نو مونږ د وجلو یو مونږ خیرمار یو د امریکې او د پیرنګیانو نه خیرونه غواړو او ګډېږو نو یای خیرګر او ګډېږي چې ماتوره وکړه تاسو د خپل ګریوان کې لږ سوچ وکئ ګډ خو د هغه ملک شي چې کم ملک د میخ نه واله تر جازه پورې د بل ملک شی نشته هر شی په خپله جوړوي ستا ملک څه دي تا تر اوسه څه وکړه په کلاو غوږونه واوره ستا د ملک حکومت لګیا دی ګوره د نور ملک اسمبلی په ملک د ملک تقدیر جوړی ستا د ملک اسمبلی په یو بل غل تپی په یو بل چکر تپی په یو بل متیازې شیندي دا ستا د ملک اسمبلی ستا په دې صوبه سرحد کې وګوره ستا د صوبې وزیران په یو بل متیازې شیندي لګیا دي دي که نه دي په خاورو ایرو چرته په اخبار پوهېږئ یا ګورئ هر ورځ خپلو کې ملګري دي او په یو بل متیازې کوي دا خلق به د قوم او د ملک خدمت کوي دا به قوم او ملک خود کفیل ګرځي دا حکومت چې دی دا به ملک له جهاز جوړي ټینک به جوړي بم به جوړي نه دا خلق په الیکشن کې چې خپل کروڑونه روپۍ لګولي دي هغه را سر کوي به نور نور سره د قوم غم شته او نور سره د ملک غم شته دا ستاسو ملک دا ستاسو ملک ټکی زه ځکه وایم چې زه به دې ملک ته خپل ملک اله ووایم چې په کومه ورځ د دې ملک قانون قرآن شي بیا به دا زمونږ ملک اوس خدا ملک د امریکې دی پخوا د پیرنګیانو اوس د امریکې دی زمونږ خو نه دی په دې ملک کې هغه څه کېږي چې څه د صدر بوش په مزاج ګرامی کې راځي څه اشارات د هغې وي په هغه اشاراتو باندې دا ملک چلیږي دا ملک زمونږ خو نه دی تاسو ډزې کولې زمونږ پاکستان کرکټو ګټلو کرکټو تاسو پاکستان کرکټو ګټلو غول چا کړي دي سوټ او ټیزونه پې څوک اچوي دې وجې نه ستاسو ملک نه دی تاسو غلام قوم یئ 200 کاله د پیرنګي غلام وئ 43 کالو شو چې د امریکې غلامان یئ تاسو آزاد قوم نه یئ آزاد قومونه وګورئ ورشه چین آزاد قوم ہندوستان آزاد قوم ورشه
تماشی پکې وکړي. تا آزاد قوم ہے، تا له شرم نه درځي چې یو کراچۍ پورې سړک جوړې، تا په 23 کاله کې سړک جوړول زده نه کړه. نو هغې له دې د جاپان او د چین انجینران راوستي دي، د انجینرانو له سړک جوړول هم نه ورځي. تا سره یو مشینري نشته، یو بلډوزر در سره نشته، هغه بلډوز او مشینریم د چین راغلی ده، ستا ملک کې سړی نشته. کالجونه دی وګوره، انجینیرینګ کالج شته پکې انجینیرینګ، دا د انجینیرینګ کالج سټوډنټ دی. ا د انجینیرینګ کالج سټوډنټانو انجینیران څه شو چې موږ له سړک جاپان او موږ له سړک چین جوړی؟ انجینیران څه شو؟ دا د میډیکل کالج سټوډنټ دی. میډیکل کالج ستا د میډیکل کالج سټوډنټ چې په لندن کې سجده نه لګولي پیرنګي ته، دلته اپریشن کولی شي؟ ستا د میډیکل کالج سټوډنټ چې سجده په امریکا کې امریکې ته نه لګولې، دلته اپریشن کولی شي؟ تا په ملک کې څه زده کړه؟ تا میډیکل څه زده کړو؟ تا انجینیري څه زده کړه؟ تا ټیکنالوژي څه زده کړه؟ تا څه زده کړه؟ ټیکنالوژي ستا دا ده چې ټوله ورځ سړک ورته راوتي یې، جلسې دي او جلوسونه دي او سیاسي جنډې دي او په کالجونو بینرې دي او یو هاړ هوړ دی، پولیس په یو منډې وایي، هلکان په بله منډې وایي، یو غلامت. نو عزیزانو ته غلام ملک، ته آزاد ملک نه. 10,000 میله هندوستان کې زه وګرځېدم، 10,000 میله کې. په 10,000 میله کې ما 2 کسه په سره په خبرو نه لیدل. اور سړی سر ټیټ کړی دی او مزدوري کوي او روټۍ ګټي. د شپې ورته کوټه میلاو نشي، سړک فوټپات باندې سملی شپه تېره کړي، سهار له بیا مزدوری پسې منډه وي. جنګ مې ونه لیدو. دلته خو چې سړک ته وځې، دا د چرګې بچي تاسو لیدلي دي؟ د چرګې دي داسې په ډیران داسې لګي، نه سره داسې نور څه هم نه دي لیدلي که نه؟ ښځو خو به م چرګې مرګې کېنولي، په دې خو پوهېږئ نه که نه؟ داسې اوس پوه به نه چې چل څه وشو چې دا د چرګې بچي سره نیغ شو. نو دوی به پته نه لګي په سړک به نه که نه ټاک ټوک ونیسه راوله ونی بد هلکه څه چلو شو؟ پوهېږي به نه، خو دوه به په جنګ. دا هغه د چرګې اولاد دی. ما جګړې ونه لیدې په بار ملکونو کې. دلته مازدیګر ټیم کې په هر سړي روژه ختلي، په چا نسوار ختلي، په چا سګرټ ختلی، په چا چرس ختلي. ښځو لکه ورشي صاحب غور بش بد ښځه ماشومان په کوټو کې ګیر کړي، چاله پلار دی ګوره نسوار پې ختلي. د پلار سر ته کښېنې، خدای دې بیخ بنیاد باسي، کافر بچیه. دا چې دغه ټیم کې داسې لښتې دی، غوږونو ته ورته ونیسي. تا روژه نیولې؟ په دې وخت کې خو پیغمبر ویلي دي چې ټول یو ځای کښېنئ، بال بچ ماشومان ځان سره کښېنوه، دعا وکړه. د روژه ماتي د رحمت ټیم دی چې الله دې سختي معاف کړي. زمونږ په کورونو کې دی غور پش مازدیګر کې ورسره څوک خبره نشي کولی. پښتانه په غوسه دي. دا سړیتوب، دا د غله بچي. بیګا مونږ په تراو ولاړو ماښام زما جومات کې، او صاحبه دا د اوبو ماشین نه دی، دا چا پټ کو، یعنی خدای برانه وته تراو په نیت کنه. او دا یانم چې د کافر بچی هغه پرانیستو څنګه پیپونو کنیکشن منټونو کې بیا لړا کړو. خطراو کې بخسړې اریان دریان ګرځي، لکه څه چلے چپلې رانه چاپټی. دا زمون قوم دی، دا زمون ملک دی. نو دی وجنا عزیزانو سوچ وکړي، مونږ یو غرق او تباہ قوم یو. مونږ له بچره خدای د خیر ورځې مخ نه خي چر ترسو پورې چې مونږ هغه قانون ته سر بس سجود شوي نه یو
چې کوم قانون په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي او هغه قانون بیا هغه په ځان او بیا د هغه مرګرو صحابه په ځان حاوی کړي او څنګه حاوی کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی دي چې د لوګي تیری کړي هغه لوګي صحابه او تیری کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی دي چې د کپړو ته پیوندونه چولی هغه کپړو ته پیوندونه صحابه او چولی بیا د وفات نه وروسته حضرت عمر امیر المؤمنین دی چا ولا توفه راوړه غوړی چې غوړی راوړه نو صاحب دا زما د ګډو او د چیلو سوچا غوړی دي تا ته مې راوړي دي چې لغوندې حضرت عمر دا چې غوړو ته کته اسیم چې د ماخانی ټیم کې خط لیدلې پنیر درته چا راوړي پنیر پیژنې ها پیژن وړلې دې کنه ډېر خوشاله خو پنیر درته چا راوړي او نه غنه پکې چا आवाज وکړي چاله کې درې سلور کسایو لک پنیر پکار دی په ایمان وای چې وربه کوي اما شوم ورلې کې څوک دی دې درې سلور کسدي وای چې پنیر پکار دی یو پکوړه ورولې ګمړه بیخ یوزه دی رو جماعتي ته ګور او دی وخت کې د دې سوال ته ګور دسه به وای کنه الله درو جماعتی ٹیم دے او بی بی فاطمه او حضرت علی روجانی ولی دا او کوسه کې आवाज چې دو کسایو او اوږي او دو روټای پکار او حضرت علی دو روټای پخ کړي وي دو روټای یوی بی بی ته او یو دتا او ورسره قجوري وي درو جماعتی ټیم هغه چې اوچت کو بار یو وغی دی ور ورځ نهاره وا شپم نهاره سبا له بیا روزه بیا چرته مزدوري وکړه د اوربش وړې لک پیدا کړ بیا یو دو روټای چې پخې کړې ماخام بیا आवाज وش چې دوه کسایو او ډېر غریبان یتیمان بیا ارڅ اوچت کړو غیله ورک په درېم ورځ بیا دا چلو شو د خدای د امتحان ته ګوره چې بیا دا چلو شو بیا ارڅ اوچت کړو غیله ورک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور حیات دا آیات راغی یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا حضرت علی او بی بی فاطمه نظر من له پزان باندې چې دا حسنین بیمار دي کدوی جوړ شنو مونږ باندې نظر وی چې مونږ بدرې روزي نیسو نو روزي درې زکاونی وی چې د قیامت د ورځې نه یرید او بیا څه چلوک ويطعمون الطعام على حبه روټه په بل خرولا اطعام معنا په بل خرول على حبه دی حبه کې ډېر لوی کمال په بل روټه یو خروله علی حبه سره د دې چې دی روټه ته په خپل ډېر مینا کېده یو خدا چې زه موړې مو تعالی درکم ما په خبره پوهیږئ زه موړې مو ذالک دا پاتې شوی مولا ته ورواچوا تاسو دې څه کوي کنه زمون خزي چې دی وجنه یو ټوکړه پاتې و مولا له ورواچوا د څه کوي کنه کوي مولا له یو مولا له خزو ماستر اورا جنای و د مستو کټوای راوړو مولا چوکته ډېر خوشحال شو مولا له د مستو کټوای سوکرو ویلی جنای تاسو خو چری شملیم نه راوړی د نن د مستو کټوای څنګه راوړ هله استاد پیشو جوټه کړي و مور مې ویل چې تو یوای ما مولا له یو مولا مناړي غوندې هغه کټوای راواغستو پس مکه راوښتا
ماته کا جنای په جړاشه چې جنای په جړاشه نو مولا ورته جاړې سلا خو یا ما خورلې او یا توي کړې تا خاصه مال راوړې و ویل نو استاد چکه پسې نه جاړم دې کټوای پسې جاړم ویل ولی خو د خاورو کټوای و ویل دې کې به مې د شپې نیا متیازې کولی نو نیا به مې وਹੀ چې زما د متیازو کټوای دې ماته یو خدا چې پښو جو ټکړی او ته مولا لورکي تا نه پاتې او مولا لورکي او غریب لورکي اوږي او نهر لورکي یو دادا علی حبه ويطعمون الطعام على حبه حضرت علی او بی بی فاطمه په خپلم د درې ورځو نهارو د روټای تا او بیا انسان پرې خو بل له ورکړه دا ډېر ګران کار دی په خدای قسم ګیرو والاو ګومنځ په کېړې لري واه مسواکونه صوباړي په جیب کې ګرځوي کدا امتحان در باندې راغې او پکې پاس شوي نو په مخ می توکانی توکي علی حبه قران وی پیغمبره علی او بی بی فاطمه په خپل ورته نهارو د درې ورځو د خالی ورځو نه د درې شپو د درې ورځو نهارو او بل له ورک او بیا ورته وای څه وای ورته څه ته خو نن چې ټوکړه ورکې خو بیا ته احسانونه کې وظیفه خوري جمعات نه جارو کې وظیفه خوري ډکیږي او تشیږي د استنجاګانو زینه نه پاکه ووري چې جمعات ترانه نه وځي او جمعات خیرن وي نه طالب ته بنه چې جاروي کا د لاټي برنس بچیا جارو راواله په خپل شروع شه کدا څنګه دا شروع شه د خدای کور چې د دوړو نه پاک کې تبه د عمر د ګنا نه په قیامت کې پاک شي د استنجا ځایونه وګوره چې خیرن وي بډې والا سونه اونغاړه او ورته شروع شو وی وینځه دا چا کړی داسې او والله العظیم مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی وتبارک هغه ولی د زمانه چې د شپې په یک وخت په لس ځای کې په تقریر کولو لیدل کېدو په یک وخت پرې ګاډي کې سفر کولو یو هندو ور سره په ډبه کې ناست ټټای تننه وته په ګاډي ډبه کې چې ټټای و نو هغه کې څوک په دستونو تله او ټټای ټوله ګنده کړی و دا هندو بیا راووت مولانا ورته کیوں بھائی ویجی پاخانہ بہت گندا ہے اچھا اچھا ہندو چې کېناستو خیال بل طرف ته شو مولانا بدری په ډبه کې د سیګریټو ډبی چې خلکو غرزولي وای راټول کړ او د خپل رومال نه یو چیرړه وشلوله او دنن وته هغه ټټه ټوله صفا کړه چې صفا کړه نو راغی هغه هندو ته وی چې میاں اب جائیں وہ پخانہ صاف ہو گیا ہے یہ کون صاف کر دیا ہے یہ کوئی اللہ والا آن کر صاف کر گیا ہندو لاڑو ٹٹائی کی متیاز اکڑی چروت ہو وی واللہ دا خم دکڑی مولانا نے تپوسو کو چې حضرت ما سره مولانا اور تخپل تعارف کو چې تعارف ورتو کو د گاڑی په ډبه کې هغه هندو چې لا اله الا الله محمد رسول اندولا ټټای مولانا حسین احمد مدنی بصفا د استنجازه کې وباچول په منزل راغله په خدای ټیپر خرڅه کړي استنجازه یونه بتوینځه سوچو کوي عزیزان پلار روانه لاره کې ګنګي پرته ده پلاسی اوچته کو یو طرف ته کا او لاسونه بیا وینځه ما یو ځلې چواری ته چای ورکړې په پیاله کې چواره پیژنې ها څورته وای میتر چای مې ورکړې کور والا ما ته وی چې وای دا چواره لګ مال ولې څه چالو شو ولا خو څخه چواره دي مال چواری نه لوی اسخاته اته بچی دي شي دي او دا تو اړو په غول استاله سونه ګندګي ستاسو د خزو لاس د بچو په غولو ګنده کیږي کنه کیږي
او چواری غریبم په غول ستا په غول علاج غندای کنه تا د سنبای نه وتی دي خوار کې او دا هغه پاکړي دي نو پاګي غندای لاسونه کنه نو زمون خزي چواره نشوي که په غول سړی چواره کیږي خو زمون خزي لوی چواره دي شپه ورځ د ماشومان په غول لاسونه غندای او داغه خزو د لاس روټای تاسو خوري کنه داغه په پیاله کې چایس کوي کنه داغه په کټوري وبس کوي کنه سکي هاجي نو ما که چواری له په پیاله کې وبو ورکړي سور الادمی طاهر ولو کان کافرا د چواری د خلی جوټاوم پاکه ده په دې ټکی پوه شئ چواری چې کومه چې جوټه کی او هغه تا په دې نیت وسکلي چې دا د خدای بنده ده او انسان ده اولاد آدم ده د دیبم خدای تا ته اجر درکړي اوس کاغه تنس کې ته چواری نه ځان خګانی کنه چې پاکه مو ده پلی دغه ټکا شیطانم کړو خدای ورته سجده د آدم ته ولې ونکړه ول انا خیر منه زد د آدم علی السلام نه پاکم زدنه بهترم خلقتنی من نار وخلقته من طين زد اور نه پیدا ام د خټه نه پیدا ده ز څنګه د سجده وکم ویلو کني وی چواری تبم سپک سپی تبم سپک نه ګوري سپی ته پمن سپې چې وګورې نو چې ورته وګورې داسې ته به خدای دا سپم معنا خده د سره به خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي ٹھیک شو خنزیر چې وګورې ته به چې خدای دا خنزیر معنا خده د سره به خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي ٹھیک شو دا زما خبرې نه دي ابو بکر صدیق ونه تداسې وکړه یو مرغه په کې ناشته او مزیدار سایه غستا آی ویلې مرغه ته زمانہ خیر سب بیغم ناشته او زما په سر سمره غمونه دي تا سره به استاد ژوند حساب نه کیږي او با سره به زما د ژوند حساب کیږي په حساب نظر شو ابو بکر ویل خدا کاش چې زه یو ګډوره او چيلې وې خلکو حلال کړو خورلې وې خو چې انسان نه وې دا د ابو بکر صدیق الفاظ نو زما عزیزانو عرض می داو چې یوازې پر رجوع اکتفا مکوئ یا د رجوع په منځونو اکتفا مکوئ یا د رجوع په ختمونو اکتفا مکوئ دعا کوئ چې خدای ټول کالم ټیک کی ټول کال ا تراوی شل دی او کاته دی خبره بیا پاتې شو تاسو پوه شئ تراوی هم شل دی اتن دی او دلائل په شاید چې بل جمعم په کې راشي یو مهرباني به بلا کوي یو مهرباني به دا کوي چې اختر ته خوستا سواسم شوق ډیری د ووم اسمان نه میاشت راو باسي روجي لمیمان نه د روجي میاشت لکه چاري دلې خوراکته خبريون چاري دلې خبر نه اختر لار یو د نیغای زوی چې ده چې ګوره گواهی له بر اخلاص خبر ادا چې ملکی معاملې ډاوډول دي د افغانستان روجا یو قسم دا د عربو بل قسم دا د پاکستان بل قسم دا خیال امراغه جی نو دی وجنا دغه ډاوډول توب بیا د جمعې شپه او د خالی شپه ته جوړیږي صفا خبر در تکوم ځان نه د اولیاء بچی ما جوړاوای مسله دا ده چا میاشتولی دا اختر کوي چا میاشتو نلی دا څه چل کوي روزه بس نه رویت هلال پکې شته او نه پکې مردار شته او نه پکې بل څه شته او نه پکې بل څه شته دا لازم نه ده چې د ټول ملک دی یو اختري د ټول ملک زړه یو کول پکار دی اختر یو کول باندې څه نه کیږي اختر څه زړه یو کول پکار نن د ټول پاکستان زړه یو نه دی ټول ملک دی یو بل دشمن دی یو بل کوې کني یو بل کند کني یو بل اورمیګ ماتای رونه یو ندی اختر که یو شو نڅ
اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه دا اختر مبارک شه مبارک شه دا کسی میسه په اسلام کې نشته دا خلق صاحب ډالې ډالې ګرځي پلانی ته ورشي اختر مبارک ایته پلانی ته ورشي پلانی چې دا صاحب چا پکې چای مې لګولي چا پکې پروسه کالی او ماته یاره درغله او ماته نو مال ډیر شکر دی چې نو کار دې سوچ راتلی څه کار دی ولستا کټوله مال ولې زده وړاندې نوم لیدلې رانیزدې نشي اختر مبارک دی سپیر نه دی تاسو پوه شئ په دې ورځ صاحب جمعات کې بسره غاړي منافقان بېایمانان مونږ غاړي اختر دی اختر دی زه خو ډېر سخت تنګېږم او ډېر سخت ستړی کېږم عزیزانو ما ته خو چې نږدې را نشي صرف مهرباني دا کوئ چې میاشتې ته بګورئ او کتونه بعد په ایماندارایم چې ولیده قاسم علي خان جماعت ته به ځان بیا را رسوئ خپل فرض به ادا کوو مونږ دا ایمان دی چې شهادت صحیح د شرع مطابق تیر شي نه د حکومت پروا کوو نه د خلکو کوو نه د بل چا کوو نه د بل چا کوو ورډز ووه خیال امراغی گوانو باقی دا بنوئی چو اے ہے ہندوستان کے اختارو دلتنو اے ہے پلانی دے کت اے ہے مکو اے ہے شی بس کار ٹھیک دے پلانی میاشتولی دارو اختر دے ٹھیک دے تاونلی دارو جا دے ٹھیک دا چپ خلط ٹپا قدم مرک پنارا خلط ٹپا دا اختر پورز بل مجلس نہیں اوناستی چم یاره دا اختر څنګه وشو یاره دا پلانې څنګه وشو خوشو کنه ناغخی ورځم الله پتا سو د غم کړی دي کنه دي ټول ورځ دغه زخمونه سټای خوشو بدش سوګوان خربم را پاسی بجلیګر مولانا وتا پوس کی چې سوګوانو چې دا تاسو اختر کړی تاسو کې تاسو مولای په گواہی شهادت زه خپويږم کته خپوي نو د دې وجنا دې ټولو خبرو ته عزیزانو سوچ کوی فکر کوی په خپل ژوند په دې مستقبل باندې لږ سوچ وکړئ چې موږ نه څه جوړ شو سره نه جوړیږي ملکم طرف ته روان ابل شپه په 2 بجې کم ګرچ چې خدای دې دنیا لا ورکو دغه ګرچ خدای بیا ورکولې شي کنه شي په دې مې پوي کدا یو ګرچ ورکو ټوله دنیا وشړه کوله نو دا دویم او دریم ګرچ سره ټوله دنیا وارولم شي کنه شي کوله نو د لوی طاقت مالک هغه دی او هغه د لوی طاقت مالک سره شپه ورځ رابطه او تعلق پکار دی او هغه ته سرنګونی پکار ده بل هیڅ نشته سوا دا غنه عزیزانو ابلش پتا سو وکړه چې زمونږ د ملک چرته د کرکټ میچ ګټلو کومه ډزې چې تاسو کړی دي یا موریدلی دي 22 کسان پکې لګیدلی پاوی ډزو باندې بیا د الله په دسه عظیم قهر دا قوم اخته کم سره چې ډزو کی او پولیسي ونیسي او بویزي د کلی او د کندی او د علاقې او د محله معززین ورپسې لاړ شي شپارسیو کی بیا راخلاص خیر دی جی الک دیو بس وشو دی مونږ هم بګیا راو شو 22 کسره په دې وای دځو کې عزیزانو قران ته ناس ته زنانه لګیدلی دی او مړي نو د دې وجنه دا سه قوم دی چې د دې اصلاح چې دا هغه د عقل نه بار ده د دې اصلاح نه کی تما ته وای چې کرکټ میچ ګټل کم دنیا ورانه شو او ملک پتن درو لگے دو سوش او دو سوٹ مارے زامنو
و د سټمارې زامنو تماچ کوړی دې راواغستې ټک 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 د مور یاره خو خولې ده مې اوس سوځي جمعه ده او منبر دی نو هغه ناپریتې مې خولې لرالې چې توبه مې دي خدای دې معافي راکړي و د سړي زامن یې چا سره کلاشنکوپې دي برر څه چلو شو پاکستان میچ وګټل هله ټول ملک ټیپر شو میچ یې وګټل دغه د کچنی زامن سباله چې ګورې جاړي څه ظلم دی یار باټنګن 14 روپۍ کیلو تاسې وایي که نه وایي نو دا بېګا د مور چاته واده شوې وه چې ډزې دې کولې چاته د مور واده وه چې بېګا دې خوشحالي کوله اوس جاړې چې باټنګن 14 روپۍ کیلو دي دا قوم دی او دا ملک دی د جامو نه بلکل په وخت کې بار شي په دې ودونو کې تاسو نه ګورئ دا پښتانه خدای دې د پښتون نوغې وباسي پښتانه چې چا دا د پښتون نوم ژوندی ساتلی دی هغه هم ګورې لګیا دی هغوی ته وګوره یو پکې لوی پښتون دی ښځه یې په 600 روپۍ سر جوړوي په صدر کې هم وایي زما پښتون ورونو واسکټ به کېږي پښتانه ورونو کښېنه په ارام کې پښتانه ورونو راشه که نه چې پښتنې درته وښیم اوس بل د پښتنو ډمتوب جوړ شو شامی روډ باندې چې کوم سټیډیم جوړ شو هلته راځئ پښتنې وګورئ